لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه په فاریاب پوهنتون کې د کرنې پوهنځي استادانو لپاره د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی ښوونیز پروګرام پای ته ورسید. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم کاپیسا ولایت ته سفر وکړ. د لوړو زده کړو وزارت د کاري چارو د ښوالي او چټکتیا په موخه د یاد وزارت مالی او اداري معین د دغه وزارت کارکونکو ته لارښوونې او اصلاحي وینا وکړه. د ارزګان لوړو زده کړو مؤسسې رهبري پلاوي د ارزګان والي سره د یادې مؤسسې د لا پرمختګ په موخه وکتل. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو اړیکو او بورسونو د تنظیم ریاست کارکونکو ته د علمي همکاریو طی مراحل کولو او ډیپلوماټیکو تشریفاتو ښوونیز ورکشاپ پای ته ورسید. په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اسلامي علومو څیړنه او د علمي مقالو لیکل تر نامه لاندې 9 ورځنی سیمینار جوړ شو. سه لا کابل پولی تخنیک پوهنتون څخه د ماستري او لیسانس په کچه 959 انجینران فارغ شول. چهارشنبه د پنجشیر والی د پنجشیر لوړو زده کړو مؤسسې لا بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د طبیعي علومو پوهنځي کتابتون پرانیسته وشوه. او پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت د تحقیق تالیف او ژباړې رئیس د الفلاح خصوصي پوهنتون په څیړنیز کنفرانس کې ګډون وکړ. در نظر امارت در نظر